د لویو بښونکي څښتن تعالی په نامه سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې د صحت جامې مو پر تن وي. یو ځل بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې یم او هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. زموږ نننی درس هم د څلورو آلماني حالتو په هکله دی چې په آلماني ژبه کې څلور حالت دي. البته زیاتره ملګرو دوستانو راڅخه هیله کړې وه تر څو د دغه موضوع په اړه هم یو ویډیو جوړه کړم، نو نن مې تاسو ته د دغه په اړه یو ویډیو جوړه کړې ده. هیله ده چې له دغې ویډیو څخه یو څه زده کړئ او خپل مشکلات مو پرې حل شي. په آلماني کې دغه موضوع ته die vier Fälle یا هم کازوس ورته ویل کېږي چې څلور حالت دي: نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو او گینیتیو. پس او په ګډه سره نننی درس پیلولو خیره. مخکې له دې چې درس شروع کړو یو څو مثالونه سره یو ځای ګورو. البته کوښښ وکړئ په دغه مثالونو کې تر څو فاعل، فعل او مفعول پخپله په نښه کړئ. Mein Freund hat morgen Unterricht. لومړی بېلګه: Übermorgen kommt meine Familie an. Der wilde Tiger hat 3 schöne Rehe gefressen. په دغه دریو بېلګو کې هڅه وکړئ تر څو فاعل، مفعول او فعل په نښه کړئ. همدومره وخت مو بس دی. پس څو او ګورو چې فاعل، مفعول او فعل کوم دي. Mein Freund hat morgen Unterricht. Übermorgen kommt meine Familie an. Au der wilde Tiger hat 3 schöne Rehe gefressen. په دغه دریو بېلګو کې پریډیکات چې مغه ورب دی، فعل دی، کوم دي؟ په اوله بېلګه کې hat، په دوهمه بېلګه کې ankommt، په دریمه بېلګه کې hat gefressen چې تېر حالت کېږي. او سبجکت مو مغه فاعل مو څه دی؟ په لومړۍ جمله کې mein Freund چې په نومینټیو حالت کې راځي همیشه سبجکت. wer څوک یا هم was څه. سبجکت کېدای شي چې wer واوسي، څوک واوسي د شخص لپاره، او was هم دی یو شي لپاره، was یا څه. دلته mein Freund راغلی دی. په دوهمه بېلګه کې meine Familie شو was wer د سبجکت په ځای، او په دریمه بېلګه کې هم der wilde Tiger چې مغه وحشي یا هم وحشي ځناور ورته ویل کېږي چې مغه پړانګ دی، او 3 schöne Rehe هم سبجکت شوله. پس نومینټیو کوم حالت دی؟ نومینټیو دغه حالت موږ یوازې د فاعل لپاره استفاده کوو، لکه تېر جملې مو چې کار کړلې. البته د دغه حالت سره ځینې خاص فعلونه هم راځي، لکه sein، bleiben او werden چې د هر کوم دپاره مو بېلګې لیکلې، لکه Ahmad ist fleißiger Student، ihr bleibt zu Hause، او die Kommilitonen werden meine echte Freunde. پریډیکات مو دلته یا هم ورب مو دلته څه دی؟ ist، bleibt او werden. او سوبجکت هم په نومینټیو حالت کې چې wer څوک یا was څه دی؟ Ahmad، er او die Kommilitonen. البته احمد هم مغه fleißiger Student دی، er هم مغه تاسې یا مغه هغه څوک دی چې په کور کې دي، او die Kommilitonen هم مغه echte Freunde دي چې مغه واقعي دوستان دي. اوس راځو اکوزیټیو حالت ته چې اکوزیټیو حالت کوم حالت ویل کېږي؟ Samim hat morgen den Geburtstag. Wir gehen zuerst durch den Park. Er kann nicht ohne mich mehr arbeiten.
البته په دغه دریو بیلګو کې هم کوښښ وکړئ تر څو د دغو بیلګو ټولې اجزاوې تشریح کړئ لکه فاعل، مفعول او فعل. پس او دغه هم په ګډه سره کاروو. Samim hat morgen den Geburtstag. Wir gehen zuerst durch den Park. Er kann nicht ohne seine Brille arbeiten. پس په دغو دریو بیلګو کې مو پریډیکات یا ورب په لومړۍ بیلګه کې hat، په دوهمه بیلګه کې gehen او په دریمه بیلګه کې kann arbeiten شو. او سوبجکت مو په دغه حالت کې نومینټیو حالت کې دی چې ویر یا څوک دی په لومړۍ بیلګه کې صمیم، په دوهمه بیلګه کې ویر موږ او په دریمه بیلګه کې هم ایر. او objekt مو مغه مفعول مو چې په اکوزیټیو حالت کې راغلی دی. پس wenn څوک او was یا هم څه کېدای شي چې د موږ مفعول شخص اوسي چې دغه حالت لپاره when راځي، او کېدای شي چې مفعول مو شی اوسي چې مغه was. پس wenn مو څوک دی په اول جمله کې den Geburtstag. البته den Geburtstag چه شو؟ شخص نشو، پس شی شولا den Geburtstag. څه شی؟ سالگیره. Durch den Park، د پارک په مابین کې، او ohne seine Brille پرته د عینکو څخه چې د هم مغه was شو. اوس راځو موږ په آلماني ژبه کې د اکوزیټیو مثلا د بیلګې په توګه په اکوزیټیو حالت کې موږ ځان ته نه یوازې مثلا چې موږ اکوزیټیو حالت استفاده کوو، بلکې په اکوزیټیو حالت کې بیا ځان ته څه رقم راځي؟ ادوربیاله پریپوزیسیونن راځي، یعنی د قید په حالت کې د اضافت توری راځي. لکه wir gehen zuerst in den Park. د دې څخه هدف مو څه دی؟ چې wohin gehen wir. دغه ادوربیاله پریپوزیسیون دپاره موږ یو جهت تعیین کړی دی چې wohin in den Park. او د درېیمې بیلګې دپاره er kann nicht ohne seine Brille arbeiten. دا هم دی په فارسي کې ورته د چګونګي حالت ویل کېږي چې څرنګه پرته د خپلو عینکو څخه. نو موږ په آلماني ژبه کې د اکوزیټیو حالت لپاره یو مغه آبجکت شولا چې د آبجکت په حیث استفاده کېږي اکوزیټیو لکه when او was، او بل هم ادوربیال د قید په حالت باندې استفاده کېږي لکه wohin چیرته، wie څنګه، او نور حالتونه هم څه دي؟ wann، warum او wo. موږ کولی شو چې دغه حالت هم د مفعول په توګه استفاده کړو او یا هم د قید په توګه، یعنی اکوزیټیو حالت کولی شو چې د مفعول په توګه استفاده کړو او هم کولی شو چې د قید په توګه. لکه که د مفعول په توګه استفاده کړو when او was راځي، او که د قید په توګه استفاده کړو wohin، wo او همداسې نور حالتونه. لکه mögliche Fragen mit Adverbialien چې دغلته ځینې پوښتنې چې د ادوربیال په حالت کې بیا راځي، لکه wo که چېرته په جمله کې مثلا یو ځای وي مثلا هماغه د wo دپاره استفاده کېږي. wohin چېرته، warum ولې، او wann څه وخت، wie څرنګه. دغه پنځه پوښتنې هم د اکوزیټي په حالت کې راځي. هغه پریپوزیسیونونه، هغه د اضافت توری چې د اکوزیټي په حالت کې همیشه راځي کوم دي؟ bis، تر، لکه ich warte bis 16 Uhr auf dich. durch د mein څخه wir gehen durch den Park. für د چیز دپاره یعنې د یو چیز دپاره Er arbeitet für seine Familie. هغه د خپل فامیل لپاره کار کوي.
کدای شي مثلا چیز څخه ګرد یا تار شي استفاده کړي. eine Kette um den Hals tragen. یو زنجیر په خپل غاړه کې اچول. gegen د یو شي خلاف یا مخالف. Die Frage richtet sich gegen mich. یعنی پوښتنه د ما دپاره شوې ده یا له ما څخه شوې ده. ohne پرته. Du kannst nicht das ohne mich machen. ته دغه پرته له ما څخه نشي ترسره کولی. entlang د یو شي په امتداد یا په هغه مسیر باندې. den Fluss entlang stehen viele Häuser. دغه دریا په امتداد یا په همدغه فاصله چې همدغسې روانه ده ډېر زیات کورونه د بغل څخه یې جوړ شوي دي هم موقعیت لري. دا هغه ټول د اضافت توري دي چې په اکوزیټیو حالت کې همیشه استفاده کیږي. یعنی کله چې دغه استفاده شي نو جمله مو کوم حالت ده؟ اکوزیټیو حالت ده. هیڅ کله هم مفعولونه د اضافت تورو سره نه راځي. یعنی که چیرته موږ اکوزیټیو آبجکت ولرو دله اضافت توری سره نه راځي لکه بس و auf و مثلا durch و همدغسې نور. دوی زیاتره وخت له آرتیکلو سره یو ځای راځي. یعنی مفعول له آرتیکل سره چې راغله پوه شئ چې دا مفعول دی. لکه هغه لومړی بېلګه مو چې کار کړله چې den Geburtstag شو دا هم هغه مفعول شو. او که چیرې بیا له قیدي اضافت تورو سره راشي نو دغه حالت کې بیا موږ ده قیدي اضافت تورې ورته ویل کېږي چې په آلماني کې ورته ادوربیال ویل کېږي. که بیرته مخکینی بېلګو ته راشي او چک کرد. Samim hat morgen den Geburtstag. پس په دغه بېلګه کې den Geburtstag څه شو؟ اکوزیټیو مفعول شوله، اوبجکت شو. او په دوه نورو بېلګو کې in den Park ځکه دلته پریپوزیسیون راغله. تاسو باید متوجه اوسئ دلته پریپوزیسیون راغله. پس موږ ووایو چې پریپوزیسیونونه چې کله راشي ادوربیال حالت راځي. یعنی د قید اضافت توری حالت راځي چې دغه جمله مو د قید اضافت توری په حالت کې واقع شوې ده. دا شو اکوزیټیو حالت. اوس راځو داتیو حالت ته. د داتیو حالت لپاره مو هم درې بېلګې لیکلي لکه die Kommilitonen gratulieren ihrem Lehrer zum Vatertag. In der Klasse schenkt Ahmad seinem Bruder eine DVD. Wir zeigen euch allen den neuen Film. په دغه جملو کې البته پریدیکات مو کوم دی؟ ورب دی چې gratulieren schenkt او zeigen شو. او اوبجکت مو څه دی؟ داتیو حالت کې دی. مخکې دلیدل چې اوبجکت استفاده کړو. زوبجکت مو څه دی؟ die Kommilitonen. او په دوم جمله کې احمد. په درېیمه جمله کې wir. او اوبجکت مو په کوم حالت کې دی؟ په داتیو حالت کې چې wem د چا دپاره؟ was څه؟ wem شخص دپاره استفاده کېږي. مخکې مو ویلي دي چې wer او when او wem درې واړه د اشخاص دپاره استفاده کېږي او was د شیانو دپاره. په لومړۍ بېلګه کې die Kommilitonen gratulieren ihrem Lehrer zum Vatertag. Kommilitonen څه شول؟ نومینټیو حالت کې شوله. زوبجکت مو gratulieren مو پریدیکات شو. او ihrem Lehrer مو څه شو؟ wem چاته؟ دا مو اوبجکت شو په داتیو حالت کې. او zum Vatertag دا هم د قید اضافت توری دی البته په داتیو حالت کې. مخکې مو د قید اضافت توری و په اکوزیټیو حالت کې. اما دلته مو د قید اضافت توری دی په داتیو حالت کې. zum Vatertag. په دومه بېلګه کې in der Klasse schenkt Ahmad seinem Bruder eine DVD. احمد څه شو؟ نومینټیو حالت کې زوبجکت شو. wer څوک؟ احمد. schenkt مو څه شو؟ پریدیکات چې هغه ورب دی. او seinem Bruder
objekt شو په داتیو حالت کې چې ویم چاته خپل ورور ته او was eine DVD او in der Klasse څه شو دا مو بیا هماغه د قید اضافت توری شو په داتیو حالت کې په درېیمه بیلګه کې wir Subjekt شو nominativ حالت کې zeigen Prädikat شو Verb شو euch allen تاسو ټولو ته objekt شو په داتیو حالت کې wem چاته euch allen تاسو ټولو ته او was څه den neuen Film دا هم درې بیلګې شو چې د داتیو په حالت کې واقع شوي دي ځینې فعلونه دي چې د انسانانو او حیواناتو لپاره د داتیو په حالت کې استفاده کیږي لکه helfen danken gefallen antworten passen gehören folgen او همداسې نور فعلونه په دغه حالت کې یعنی په داتیو حالت کې هم قیدي اضافت توري وجود لري چې مخکې مې هم تاسو ته تشریح کړل او له هغوی سره یو ځای لیکل کیږي لکه مثلا که چېرته مثلا چې zum Vatertag wozu zum Vatertag په دغه مخکینی بیلګه کې چې die Kommilitonen gratulieren ihrem Lehrer zum Vatertag دا مو د چی حالت شو دی قید د اضافت توری شو چې zum Vatertag نو zum Vatertag هم څه شوله د قید اضافت توری شو چې اصلا دا مو د داتیو هماغه اصلي پوښتنیزې کلمې دي چې اصلا یې څه دی wozu د څه شي دپاره zum Vatertag د پلار د ورځې لپاره wobei womit wonach او همداسې نور البته د اضافت توری هدف مې د اضافت تورو څخه هماغه پریپوزیسیون دي چې په آلماني ژبه کې ورته ویل کیږي لکه in auf über او همداسې نور Präpositionen die immer im Dativ stehen هغه د اضافت توری چې په داتیو حالت کې راځي کوم دي ab außer bei aus gegenüber mit nach seit von zu دغه اته دانې څه دي پریپوزیسیونونه دي د اضافت توری دي چې په داتیو حالت کې راځي همیشه اوس راځو ګینیټیو حالت ته البته ګینیټیو حالت په دغه حالت کې موږ ډېر کم د فعلونو څخه استفاده کوو لکه bedienen beschuldigen annehmen او همداسې نور موږ یو مثال هم یوه بیلګه لیکلې ده چې die Person wird des Mordes beschuldigt دې جمله کې مو مغه beschuldigen verb استفاده کړله چې Prädikat wird beschuldigt شو verb objekt wessen چې په داتیو حالت کې راغلی دی des Mordes der او Person خې مغه nominative حالت کې wer څوک یا چا مغه die Person شوله البته ګینیټیو حالت دومره کاربرد په آلماني ژبه کې نه لري زیاتره د ژورنالیستۍ په حالت کې استفاده کیږي زیاتره د کتاب د عنوان په خاطر استفاده کیږي هم په نور ځینو مهمو بخشو کې استفاده کیږي او ځینې وخت کولی شي چې مثلا تاسو د یوې جملې یا د یوې جملې مثلا اوږدوالی پکې راکم کړئ چې بیلګې مې هم تاسو پرې لیکلي دي هغه به انشاءالله هم تاسو ته ووایم تاسو کولی شئ چې په ګینیټیو حالت کې هم د اتریبوت په حالت کې استفاده کړئ یعنې ګینیټیو حالت کولی شئ یو ځل د اتریبوت په حالت کې هم استفاده ترې وکړئ لکه wessen Computer ist das? Das ist der Computer meines Freundes. دا د ما د ملګري کمپیوټر دی یا هم wessen Schlüssel ist das?
یا wissen مثلا wissen gilt ist das همداسې نور مثالونه. کله چې یو شی له کوم بل شي سره اړه ولري نو په دې حالت کې هم ګنیټیو حالت استفاده کولی شي. لکه افغانستان's Hauptstadt ist Kabul. لکه مخکې مې چې ویل چې یوه جمله که موږ غواړو چې د اوږدوالي نه یې راکمه کړو کولی شو چې ګنیټیو حالت استفاده کړو. ګنیټیو اس هم ورته ویل کېږي. لکه Afghanistans Hauptstadt ist Kabul. د دې جملې اصلي حالت څه دی؟ اصلي حالت دا ده چې die Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul. نو دغه مو په ګنیټیو حالت کې راوستل چې جمله مو وړه کړله Afghanistans Hauptstadt ist Kabul. او که چیرې د څه شي د عنوانو یا هم د نورو اهدافو لپاره استفاده کوئ لکه Die Geschichte des Landes ist sehr lang. Wir haben die Geschwindigkeit des Autos ist 150 Kilometer pro Stunde. دلته هم ځینې د اضافت توري چې همیشه په ګنیټیو حالت کې استفاده کېږي لکه aufgrund, außerhalb, innerhalb, statt, trotz او wegen. دا به زموږ نننی درسي ویډیو. هیله ده چې له دغه ویډیو څخه مو یو څه زده کړي وي. که چیرې زموږ له چینل سره نوي یاست هیله ده چې چینل مو در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو مو در سره لایک خوښې کړئ او که چیرې له دغه ویډیوګانو څخه یو څه زده کوئ نو هیله ده چې له خپلو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکې کړئ. یوه لنډه مقدمه هم تاسو وایم چې اکوزاتیو، داتیو او نومیناتیو حالت ډېر د استفادې وړ دي او ګنیټیو دومره استفاده نه ترې کېږي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې